یو مرید او یو پیر سره به تعلق نو هغه د دنیا د شیزونو پورې د دنیا شیزونو کې سکون نشته د الله په دین کې په نیک عمل او تقوا کې او چې لږه به د خدای شکر وباسي او دا وایي یا الله پتا باندې زمونږ څه حق نشته او تاسو سره کړی دا څنګه چې په دا کور زماره باندې حق او دا ستر کې زماره باندې حق او جماعت راځي په خدای په باندې زمونږ استحقاق نشته یعنی حق هم نشته خپل فضل دی او د ضرورت نه زیات راکړي 500 روپۍ مې جیب کې کډا نه وي به بس او زما د حیثیت نه زیات او زما څه حیثیت یا الله زما د باندې حق نه کیږي چې دا څه راکړي زه د دې لایق نه یم او کدا نه وي دا سوچ کوي نو خوشاله وصلی الله من فضل لخدینا نور صغوره نورم کول وراکه بچولم مال د کور راکه بچولم مرکی مال د فراغ رزق راکړي بچولا ملګرو د مرکی خپل ولانو لم ورکی خیر هغه داسې یو وړو کې کور او شپږ نیمه مطلب و شپږ نیم درځل ماشومان او شپږ او مور او پلار یې بوډاګان ټوخېدل هغه هم ناجوړه دې کمره کې او دوه خویندې وې تور سره هغه واده نه وي او یو ترور وکړې هغه هم څو کونډه او بچي مچي نه نو هغه هم دې کرے وسوکې نو وی کوټه کې ډېر رشکش جوړ دی او ډېر پریشان پیر سه دلاړ اوخ کې تلې جړلې مشکلات دي پریشان کورم دنګ دی خلک وایي په دې شکر دی چې ادم دی به بس کدا نه وي او دا کرے کور او څوک کریم نشي ورکول نو به بس کوي به بس کوي یا د خدای نه وړ او بس مشکلات یو په کور کې تنګ نه په کور خپم پیر سے وته میں آپ کے مسئلے کو سمجھ گیا آپ ایسا کرے کہ ایک مرغا خریدے اور کمرے میں رکھی یو چھت بواله او کمره کې به وساتي وره د پس شبي جمیله بتا غلا کنه چې بیان ولا وره د پس بتا بیا راشه چې چرګه واغ شو شپې 12 بجې یو بجه بشو او د بدا بانګونه شروع کړ چر خو دې 13 وال دي بل کله بل خو وراوي شو کله وبیا خو ورغه کله ور نه راغی رنگ خراب شو طبيعت مورم خپوا او خزم دې د کوټم خیرنی کې لا بسکو بار کور نور ازمکه نه وکړي چې بلې جمعې لاړه غوتي حالات څنګه دی حالات بدتر هو گئے حالات نورم کل یوم بدتر به وتی خیو چیلې والا چې چیلې کوټه کې وساتو کله به یو کړ ته کله بل د بقایانو پانی او شوتل او دی خو پچې او د خزلو په ټایم ولا وخوړو کله به په ماشوم بخېټه پکې خو یو کړ نه دنګ بل بار سه نه غنور نو ډېر خدام څنګه شو کوټه کانټه راغله شو کله داسې جارو کا وکړه داسې به چې وره د پس دا هغه حالات وته حالات کیسه ده وته حالات بدترین هو گئے مخکې بدتر و تیر جمعه اوس بدترین شو خراب شو وی خیا او خربواله او کمره کې ووساله الی با بیا ولم با جمعه پر د خر واغشتو او هغه کوټه کې وزرو او هو هغه بچ خپل واز کړه نو ټول بکړ کې کېنه اصل دی نه هغه مور او پلار ټوخیم زیات شو تدم زیات شو نورم اترورم دې سر خوګیدل او د درنګم خراب شو کله به دیاړې لم لاله او دې خوا خاصو او دې خوا د خر متیاز او بدوی په کوټه کې دیم خپو خدم خپو بس هغه ولدي قیمت او خطرې شوی چې شبي جمیله به لاړه او دې حالات څنګه دی وته دې ویلو نه دي حالات نا گفتگی دي او بس زما د ازمکه تل وخت نور دنیا کې وخت نه تیروما نو بس مطلب پیر سے په پیښو کې ودته خو برداشت ختم دی نور مرغ واړي چې و دنیا کې اوسېدل نه غواړم زما نور جون نه پکاره خراب نور برداشت نه نشته هغه وته به ویزه حالات بخښي ته د خرڅ کا خله خوشاله و چې دې سره به ګورو چې هغه بلا نه خلاص بلې جمیله او دې چې لیم خرڅ کبه پچم ختم شي بلې جمیله او دې چرګم خرڅ کا کوټه خالی شو ما غوتن وړه به خو د بجمله مسلم نه وړه په وخت وړه خپ آرام کټونه به خو دې سم کړو په صادر به پاکه چولو کوټه پاکه سال جمله بلاړه تلاوت به مو کو دیاړې یا زمیدارې له بدا سړې ته ول دې دا څنګه خشولې امو ظالم توخي موخي دې خشو چې زیارت پر به غل دې کنه او دې راځي په خزه و دې ځان سره ولګه مټي یو سه حضرت صاحب ځان سره مټي یو لا پیر شه وو وته وې دا لاس کې دې سړي وې دا مټي دې ویول دروړه وې دا کور نام جنت جوړ دی خشرون اخلاص شو پچون اخلاص شو چرګان او بارون اخلاص شو ما سپتان وختي روړې او خرو جمع سره مونږ کوم آرام خوب کوم سال جمع کوم تلاوت او دیاړې او مزدورې لازم او بس کورم سم خوشاله زما په شان به خوشاله په دې سيزونو کې خوشالي نشته
په شکر کې د الله په دین کې چې ماشومان او جنکو کې حیا وي، توکل وي، شکر وي او الله سره تعلق دې لږ پېښو چې په دې خرو او په دې چیلو او په دې چرګانو کې خوشحالي نشته دیګنه وځه آخر کې وته سکون راغی وي بس کور مې جنت دی خوشاله په خوشاله کې خلک په یو بل مټي پری مټي مې ذکر وړه او ما کور مخ کې سترګو نو کېدلې الا بذکر الله تطمئن القلوب کم ځای کې قرآن شریف او قرآن او ذکر ان نحن نزلنا الذکر سبحان الله او قرآن شریف تلاوت هم دی چې تلاوت کوي کور کې به مرغان کور کې به سکون